بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین د جمعې مبارک ورځ ده او د روژې مبارک میاشت روانه ده او د جمعې په ورځ کې بیا غالبا د جمعې آخرنی ساعت او آخرنی ګړی دی چې د احادیثو فتوا وخت باندې یار د کال په ټولو میاشتو کې بهترینه میاشت د روژې میاشت دی. بیا د کال په ټولو ورځو کې بهترینه ورځ د جمعې ورځ چې دې ته د ټولو ورځو سردار ویل کیږي او د جمعې په ټولو ساعاتو کې د سپېدو څخه ونیسې بیا تر دیو ساعته پورې بیا خاص کر د مازدیګر ساعت ډېر احادیث پر دې باندې راغلي دي چې د جمعې په ورځ باندې مازدیګر چې کله سړی د الله تعالی حضور ته متوجه سي او خپله دعا وکړي او د الله تعالی څخه بخښنه وغواړي د جمعې په مازدیګري کې الله تعالی دا برکت یې ښه دی چې الله تعالی هغه غوښتنه ضرور پوره کوي، الله تعالی هغه دعا ضرور قبلوي، الله تعالی د انسان د ګناهونو څخه بخښنه ضرور کوي. نو ځکه دغه ساعت پر موږ تاسو باندې په زندگی کې ډېر نادر کله کله راځي، لکه په کم ساعت کې چې اوس ما او تا سره حاضر د دې ساعاتو ډېر قدر کول، د دې په هر غړي غړي کې خپل رب ته متوجه کېدل او د خپل ګناهونو څخه توبه کښل او د رب دربار ته د یو ننواتي د یو پښیمانه او د یو عاجزه بنده د خپل عجز د پیښولو په شکل خپل رب ته پیښېدل. صرف په دې زړه کې خپل رب ته پښیماني پیښول زموږ سره الله تعالی عجیب آسانی کړې ده. بني اسرائیلو کې چې به کله یو چا ګناه وکړله د هغې د ګناه څه توبه کښل او توبه قبلېدل دا ډېره درنه وه. هغې به د ګناه څه توبه په کم شکل باندې کښله. قرآن کریم وایي بني اسرائیلو چې کله د سخوندرکي عبادت وکړئ او د هغې د توبې د قبلېدو دپاره الله تعالی دا شرط کښېښوی چې تاسو به اوس خپل ځانونه قتلوئ، د قتله څه وروسته ستاسو توبه قبلېږي. لکه الله تعالی د بني اسرائیلو د کلي و مخ ته توره وریځ ودروله، هغه چې دوی په خپل مابین کې نه سره لیدل چې کم چا د سخوندرکي عبادت نه و کړی هغې ته یې چړې په لاس ورکې او چې کم چا د سخوندرکي عبادت کړی وي هغې یې په چړو باندې قتل کړو. قرآن کریم وایي فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. که چیرې تاسو الله تعالی ته توبه غواړئ چې زموږ توبه قبوله سي او تاسو خپل رب ته خپله توبه پیښوئ، د هغې دپاره شکل دا دی چې تاسو به ځانونه قتلوئ بیا ستاسو توبه قبلیږي. لیکن زموږ سره څومره اساني ده، صرف یو سړی په خوله لا څه ونه وایي، صرف په دې زړه کې پر ګناه باندې پښیمانه سي، دغه توبه ده. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي التوبة الندم، توبه صرف په زړه کې پښیماني کول چې سړی پر خپله ګناه باندې خپل رب ته پښیمانه سو، دا الله تعالی ته توبه کښل دي او د توبې کښلو دپاره بهترین وخت دغه دی او بهترین ساعت دغه دی او بهترینه زمانه دغه ده. په دې اوس کې چې الله تعالی د بنده څومره په اسانه توبه قبلوي، زما عقیده دا ده چې په کال 12 میاشتې کې پر سړي به داسې بهترینه موقع بیا نه پیدا کېږي. ځکه د دې ساعاتو ډېر قدر کول او دې ساعاتو کې خپل رب ته په کامله طریقه متوجه کېدل. فرون ما دا خبره کړې وله چې یو خو د روژې فضایل دي او یو د روژې آداب دي، یو د روژې حقوق دي. فضایل د روژې هر مسلمان ته ورمعلومیږي او بیا خاص کر د روژې د میاشتې فضیلت هغه چاته ډېر ورمعلومیږي چې کم څوک په دې میاشته کې د دنیا سره رخصت سي قبر ته ورشوس. ځکه په قبر کې الله تعالی دومره مراعات د بنده سره کوي چې دې میاشت کې د سړي قبر یقینا جنت شي.
ځکه په دې میاشته کې د جهنم لیند او د جهنم لیکه هغې د قبر څخه کاټېږي. د قبر تعلق او رابطه صرف د جنت سره پاتې. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله لیکي چې دا هغه د فضیلت والا میاشته ده چې په دې میاشته کې پر د انسانانو باندې کم رحمتونه راځي. که د هغې مناسبت نورو رحمتو ته نورو میاشتو ته واخلې، بیا د دې مثال د څاڅکي او د دریاب دی. لکه څاڅکی دریاب ته نسبت څومره کم دی او دریاب و څاڅکي ته په نسبت څومره زیات دی، پر دې میاشته کې چې کم رحمتونه را روان دي د هغې مثال د دریاب دی، او په 11 میاشته کې چې کم رحمتونه راځي د هغې مثال د څاڅکي دی. نو ځکه موږ په دې میاشته کې د الله د رحمت په دریاب کې غرق یو، په هغې کې غوټه یو، په هغې کې لامبو وو او د هغې په څپو کې زندګي تېرو چې د الله تعالی رحمت پر دې مځکه باندې په څپو باندې را روان دی. نو حضرت مجدد الفسانی رحمه الله وی چې دې میاشته کې چې کوم رحمت راځي د هغې مثال د دریاب دی، او 11 میاشته کې چې کوم رحمت د الله د طرفه راتلی د هغې مثال د څاڅکي و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د روژې میاشته دا د ټوله کال زړه دی. تاسو لیدلی زړه د ټوله جسم سردار بلل کیږي. که د انسان په زړه کې د الله تعالی هدایت رالی، ټوله اندامونه پر هدایت باندې رواني، او که د انسان په زړه کې نافرمانی رالی، بیا ټوله اندامونه په نافرمانی کې راځي. نو د روژې میاشته چونکې د ټوله کال زړه دی، که چیرې د روژې په میاشته کې د انسان زندگی د ګناه څخه محفوظ اسوله، او د روژې په میاشته کې سړی د فریض او د تقوا زندگی تیره کله، د الله د رحمت څخه هیڅ لرې نه ده. الله تعالی د دې نور 11 میاشتو هم د تقوا توفیق سړي ته ورکوي. او خدا نه خواسته که د روژې میاشته راله هم ګناه روانه وه، د ژبې ګناه روانه وه، د سترګو ګناه روانه وه، د غوږو ګناه روانه وه، د دکانداري کې ګناه روانه وله، په مجلسو کې ګناه روانه وه، د شپې محفلونه او د شپې عبثیاتو او زندگی او د روژې میاشته ټوله ضایع سوله. بیا خو هغه 11 میاشتې الله حافظ نه معلوم چې هغې به بیا پر سړي څنګه تېرې شي. نو ځکه دا میاشته د ټولو میاشتو سرداره ده، او دغه ورځ د ټولو ورځو سردار دی، او دغه ګړی چې ماوتا کې ناست یو، په الله قسم د دې ورځې د ټولو ګړیو دغه سردار دی. او سرداری په کم اعتبار ده؟ سرداری د الله د رحمت په اعتبار ده چې دې اوقاتو کې د الله تعالی رحمت بنده ته څونه متوجه. مشهور تابعی ابن فضل رحمه الله وی هغه وایي زموږ عجیب عادت و زموږ په زمانه کې، تابعي دی د صحابو څخه وروسته اوله زمانه ده، وایي کانو اصحابنا یدعون 6 اشهر، زموږ په وخت کې به زموږ استادانو او زموږ بزرګانو به 6 میاشتې دعا کوله ان یبلغهم رمضان، چې الله زموږ زندگی د روژې پورې ورسوي. ما تېره ورځ درته ویل په هغوی کې به د انسان د بزرګۍ علامه دا وه چې پلانکی ډېر ښه زندګي ده، د پلانکي کمزورې زندګي ده. دی به دستي پوښتنه وکړه چې پلانکي په خپل ژوند کې څو واره روژه پر راغلی ده، چې پر کم چا به د روژې میاشتې ډېرې راغلي وې، هغې به بزرګو چې پر کم چا به د روژې میاشتې کمې تېرې سوي وې، د هغې بزرګي به په هغه پرتله نه وه. نو ابن فضل رحمه الله وی کانو اصحابنا یدعون 6 اشهر ان یبلغهم رمضان، 6 میاشتې به زموږ بزرګانو پر دې باندې دعاګانې کولې چې یا الله موږ روژې ته ورسوه. ثم يدعونه 6 اشهر ان يتقبل منهم، چې کله به د روژې میاشته راورسېده د دې دعا قبوله سوه، بیا چې به د روژې میاشته تېره سوه، دا نور 6 میاشتې به بیا د دې دعا روانه وې چې الله زموږ سره روژه قبوله کړه. 6 میاشتې به د روژې پورې د رسېدو دعا روانه وه، او 6 میاشتې بیا به د روژې د قبلېدو دعا روانه وه چې الله زموږ سره قبوله کړه. ځکه روژه کې الله تعالی ډېر لوی فضیلت یې ښی دی، لیکن فضیلت او فضایل د دې میاشتې څه بنیاد نه دی. که چاته د دې میاشتې فضایل ورمعلوم روژه ونسي هم الله ثواب ورکوي، که چاته د دې میاشتې فضایل نه وي ورمعلوم روژه ونسي هم الله ثواب ورکوي. نو د دې فضایل بیانول دا څه ضروري عمل نه دی چې په دې کې دومره فضیلت دی یا دومره فضیلت دی، چې کله تا ونیوله که تا ته فضیلت در معلوم دی که نه دی در معلوم، الله تعالی تا ته خپل ثواب مکمل درکوي. او دویم نمبر د روژې آداب دی. آداب عام خلق پر ځای کوي. د روژې پیشلمی دی، د روژې دپاره
روژه مات دی او د روژې دپاره د عباداتو ترتیب دی دا د هر سړي خپل عادت دی د چا سره په خپله زندګي کې ډېره زمانه د عباداتو دپاره فارغ وي د چا په ورځ کې لږ ساعت چا د ډېر وسي چا د لږ وسي لیکن د ټولو څه بنیاد زه یوه خبره کوم د روژې حقوق دي حقوق د روژې دا دی چې روژه سړی په کامله طریقه ونیسي صرف د خولې روژه نه بلکې د سړي به د سترګو هم روژه وي که چیرې زما په خوله باندې روژه وي او زه په خوله باندې شی نه خورم او زه چې ماپښین ورته کښېنم فیسبوک ګورم در دې مازدیګره پورې د غلط تصویرونه ګورم د خدای په ذات قسم دغه فیسبوک دغه روژه پر ما خاندي چې دې پاگل ته وګوره په خوله باندې روژه ده او سترګې په زنا کې مبتلا دي په خوله باندې روژه ده او زه په غوږو باندې ګانې اورم او زما غوږونه په ګناه کې این معصیت را خندمې آیت بر استغفار ما د ما چې ګم روژه نیولې ده پر دې باندې د معصیتو دا ټول خاندي نو د روژې اصلي بنیاد حقوق د روژې دي حقوق د روژې دا معنا چې روژه به د سړي په کامله طریقه وي او په کامله طریقه دا معنا د ژبې به هم روژه وي په کامله طریقه دا معنا د سترګو به هم روژه وي او په کامله طریقه روژه دا ده چې د غوږو به هم روژه وي او د بدن د ټولو اندامو به روژه وي د ټولو اندامو ته به سړي دا تسلي ورکړي چې قطعا به په دې میاشته کې ګناه نه درڅه کېږي دا میاشته د ګناه نه ده دا میاشته د الله د رحمت میاشته ده او چې سړی ګناه کوي د الله لعنت ور باندې راځي د الله رحمت سړی په لعنت باندې نه بدلوي او چې په کومه زندګي کې ګناه ختمه سي نو هغه زندگی د فرشتو زندگی ده ځکه فرشتې په خپل زندگی کې ګناه نه کوي چې په کومه زندگی کې ګناه ختمه سي هغه صفات د الله صفات دي ځکه د الله په صفاتو کې ګناه نشته نو بیا خو هغه صفات نور دی بیا هغه زندگی نورانی ده او بیا هغه زندگی ځلیدونکې زندگی ده او کومه زندگی چې نورانی او ځلیدونکې د هغې په مقابل کې بیا ظلمت او تیاریکه تاب نه لري تاسو ګورئ چې هر څومره تیاری کوي تاسو یو بله پر دننه کې هغه تیاریکه مکمله ختموي 11 میاشتې چې زما کومه ګناه سوې ده دا تیاریکه وله دا تاریکه ده او تاریکي ده دغه ګناه تاریکي ده لیکن دې 11مه میاشته کې چې ما بله پر واچوئ او ما په هغې کې ګروپ ولګوئ او د تقوا ګروپ مې ولګوئ ځکه ما په دې 11مه میاشت په 12مه د روژې کې ما ګناه نه وکړه چې څومره تیاریکه څومره ګڼه وي څومره شدیده وي څومره سخته وي څومره زیات وي لیکن یو بلب چې کې ولګېدی نور هغه تیاریکه بیا ټولو ختموي لیکن که زما زندگی په روژه کې هم تیاریکه ده ځکه زما زندگی په ګناه کې ده زما د سترګو څه ګناه کېږي زما د ژبې څه ګناه کېږي زما د بدن د اندامو څه ګناه کېږي نو دا هم تیاریکه ده 11 میاشتې هم تاریکه و تاریکه په تاریکه نه ختمیږي تاریکي چې په تاریکي ګډه سي نوره تاریکه کېږي نو ځکه دغه د روژې حقوق دي د روژې حقوق دا دی چې روژه به په کامله طریقه سره وي دا نه معنا چې د ورځې مې روژه ده او د شپې مې غلط مجلسونه دي او د شپې مې فحص محفلونه دي او په شپې کې ټوله شپه په فسق او په فساد را باندې تېره سي دا به څه روژه وي ځکه روژه حقوق لري او د حقوقو د روژې په خاطر په دې کې نورانیت راځي او د نورانیت په خاطر الله تعالی تیاریکه ختموي ظلمت ختموي او تیاریکه او ظلمت د 11 میاشتو ګناه وه هغې به په نورانیت ختمیږي او نورانیت هلته پیدا کېږي چې په دې میاشته کې د زندګۍ څخه ګناه ختمه سي دې میاشته کې عجیبه نورانیت دی حضرت عمر رضی الله عنه به ویل هغې خلکو ته الله تعالی زندگی عامه نورانی زندگی ورکړې او چې کله نورانی زندگی سړي په مزاج کې راله د سړي نصیب سوه بیا خو د زندګۍ ترتیبات سړي ته ډېر اسانه وي حضرت عمر رضی الله عنه به قسم خوړی چې زه د کال په 11 میاشتو کې چې بغیر د روژې د الله تعالی عرش د دې ځای څخه په خپله نورانی زندگی داسې را معلومیږي لکه د دې مسجد چت چې را معلومیږي په 11 میاشته کې د هغې زندگی نورانی و ګناه نه وه چې نه وه بیا خو نور در هره ځایه پورې رسیږي نو هغې به وایي زما په الله قسم 11 میاشتې ما ته د الله تعالی عرش پر کوم عرش الله تعالی بلا کیف مستقر دی هغه داسې را معلومیږي لکه د خونې چت
لیکن 12مه میاشت د روژې چې را باندې راسي بیا به قسم خواړی چې زما د په الله قسمي چې پر عرش معلا چې کومې تختې پرتې دي د هغې لیکایي داسې را معلومیږي لکه پر دې ورغویو باندې. یعنې دې میاشته کې دومره نورانیت چې په 11 میاشتو کې ما ته صرف د الله عرش را معلومېدی او 12مه میاشته د روژې چې زه نظر پورته کړم د الله پر عرش معلا چې کومې تختې لګېدلې دي د هغې لیکایي داسې را معلومېږي لکه زما پر دې ورغویو باندې چې لیکلی. حضرت عمر رضی الله عنه ویل چې د کال 11 میاشتې زما نظر په دې خپلو دیوالو کې محدود دي، زما نظر کنټرول، لیکن چې کله 12مه میاشته د روژې راسي دا هغه نوراني میاشت دی چې زما نظر در دې دیوالو داسې وځي لکه سړي چې نظر در دې هنداره وځي. بیا الله تعالی ما ته داسې نورانیت ډېر ځله راکړي چې ما ته د حجاب و اخوا ته لکه سړی چې ادرته ودرېږي کله کله صرف قبرونه ویني، لیکن چې چاته الله تعالی نورانیت ورکړي هغه ته په قبرو کې دنونه انسانان ور معلومېږي چې دا انسانان په کومو حالاتو کې دي. ځکه د دې میاشتې نورانیت دا د نورو میاشتو د نورانیت په پرتله ډېر زیات دی. حضرت عمر رضی الله عنه ویل په 11 میاشتو کې چې شیطان ما له راس مخ له راس نو زما سره د شیطان مقابله یي او زه د هغې مقابله کوم او د شیطان سره 11 میاشتې په مقابله ځان خلاصوم. یعنی ما ته تکلیف راکوي شیطان او ما مقابلې ته اړوي، خو لیکن هغه زما د مقابلې توان نه لري. 12مه میاشته چې د روژې را باندې راسي زما په نوراني زندگی کې دا نه دومره اساني راسي او زما په الله قسم هغه شیطان زما په لاس کې داسې کنټرول راسي لکه یو معصوم بچی، اکشنی معصوم بچی چې هغې بیا نه زما سره د خبرې توان لري نه زما سره د مقابلې توان لري، نه ما ته وسوسه را پیدا کولی شي نه ما ته دوکه را پیدا کولی شي. نو زه دا وایم چې ډېره مبارکه میاشته ده، د روژې میاشته ده. الله تعالی پر موږ او تاسو باندې په خپل فضل و کرم راوستلې ده. زندگی بې باوره ده، په زندگی مه دوکه کېږئ. دې زندګۍ او دې نفس و شیطان ډېر خلک په دوکه کو او ډېر خلک یې د هغې خالي لاس در ځان تیر کړو. خالي لاس مه دا د روژې څه ځان تېروئ او مې د زندګۍ څه ځان تېروئ، ځکه بیا د پیغمبر در شرح لاندې کېږئ. پیغمبر علیه السلام وایي زما په امت کې هلاکت و تباهي د هغه چا په نصیب ده چې پر هغې باندې د روژې میاشته راله پر هغې دی تېره سوه لکه نور میاشتې. یعنې دا معنا چې د روژې په میاشته کې هغې د خپلې زندګۍ د ګناهونو مغفرت او بخښنه د الله څخه نه وکړه. زما په امت کې تباه او برباد هغه څوک دی. ستاسو څه خیال دی جبرائیل علیه السلام پر دې شرع باندې امین کوي؟ ستاسو څه خیال دی چې شرع د محمد رسول الله او پر هغې باندې امین د جبرائیل امین بیا به د هغې شرع په قبولیت کې څه شک؟ ځکه دا ډېره مبارکه میاشته ده او دا ډېره نوراني میاشته ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الصوم جنه، روژه ډال دی. د چی څه ډال دی؟ روژه ډال ما بله ورځ درته ویل چې سړی کله جنګ ته وروځي نو په راسته لاس کې د سړي توره وي او په چپه لاس کې د سړي د تال غوندې یو شی هغه د چمړې څخه اکثره جوړي او د تال غوندې په دې باندې سړی د بل د تورې وار د ځان څخه بچاوي، دې ته وایي ډال. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الصوم جنه، جنه په عربي کې ډال ته ویل کېږي. روژه ډال دی. روژه د انسان حفاظت کوي د چی څه کوي؟ روژه د انسان حفاظت کوي. اولنی حفاظت د نفس و د شیطان څخه کوي. نفس دا یو شی دی زموږ په دې وجود کې دی او موږ چې د زندګۍ څومره محنت کوو ټول د نفس دپاره کوو، لیکن دا زموږ ناپوهي ده. په خدای قسم د ټولو څه زیات دښمن مې هم دغه نفس دی. نن زه د دې نفس دپاره څومره محنت کوم چې سهار زغلم در ماښامه پورې دې نفس ته ډوډۍ ورکوم او دې نفس ته لباس ورکوم، دې نفس ته واده ور پیدا کوم او دې نفس ته کور ور پیدا کوم او دې نفس ته آرام ورکوم او دا نفس ته راحت ورکوم. دا ټوله دې لاسو ته، دې سترګو ته، دې اوږو ته، دې اندامو ته، دا ټوله منډه او ترنډه مې د دې دپاره ده. که حلال که حرام که جایز که ناجایز، دې نفس ته زه اساني جوړوم او دې نفس ته زه آرام ورکوم. لیکن د قیامت په میدان کې اولنی شاهد مې دغه نفس دی چې کله زه د الله حضور ته پیش شم او ما باندې ګناه. نن زه دې خلکو ته دوه مخلوق داسې دي چې سړی په دنیا کې د هغو دپاره ډېر ستړی، لیکن د قیامت په میدان کې د ټولو څه اولني دښمنان هغه دوه دي.
یو د انسان نفس دی، یو د انسان اولاد دی. نن موږ د اولاد دپاره څومره زغلو چې نه حلال ګورو، نه حرام ګورو، نه جایز ګورو، نه ناجایز. صرف دا مې اورېدلی دي چې د اولاد نفقه فرض ده. چا درته ویل چې فرض ده؟ په کم شکل چې ما او تا پیدا کو فرض نه، په خدای قسم حرامه ده. چې نه روا ګورم نه ناروا ګورم، نه جایز ګورم نه ناجایز ګورم، نه حلاله ګورم نه حرامه ګورم. بس ځان ته مې دا ترتیب پیدا کړی دی چې په لاس راځي هغه حلاله بولم، چې په لاس نه راځي هغه حرامه بولم. نه د درواغو د ځان ساتلو پروا کې لرم، نه د خیانت څه پروا لرم، نه مسلمان ته د نقصان رسولو څه پروا لرم، او نه د مسلمان په مخ کې د خپل شي د عیب بیانولو پروا لرم. نو په دغه شکل حرامه ده، په دغه شکل فرض نه ده نفقه. امام مالک رحمه الله قول دی، هغه وایي چې کم چاته د سودا حلال و حرام ور معلوم نه وي، چې کم چاته د جایز و ناجایز طریقې ور معلوم نه وي، چې کم چاته د دکانداري و د دې خپلې بیوع فاسدې و باطلې ور معلوم نه وي، هغه دې زموږ په بازارو کې سودا نه کوي، نه زموږ په بازارو کې هغې ته سودا کول جایز دي. نو ما درته ویل انسان د ټولو څه زیات د خپل نفس دپاره کوشش کوي، لیکن چې کله د قیامت میدان ته پیش وي او الله تعالی پوښتنه درڅه وکړي، نو په دې وخت کې دا خوله لږ چابکه شي. الله وایي الیوم نختم علی افواههم، الله یې پر دې خوله مهر ور ولګوي، بس چپ. وتکلمنا ایدیهم، لاسونه خبرې شروع کړي، وایي په موږ اغلاق کوله. وتشهد ارجلهم، پښې شاهدي شروع کړي، وایي په ما یې ګناه کوله. مولانا روم رحمت الله علیه وایي په مثنوي شریف وایي چشم بگوید کردیم غمزه حرام، سترګې دستي شاهدي ادا کړي چې په موږ حرام نظر کوئ. گوش بگوید چی د ام سوء الکلام، غوږونه دستي نارې کوي په موږ غلطي خبرې اورېدلې. لب بگوید این چنین بوسید ام، شونډان نارې کوي دا رقمې په ما غلط ځایونه مچول. او دستو بگوید این چنین دزد ام، لاسونه دستی شاهدی ادا کی په موږ باندې ظلم کوي، په موږ باندې غلا کوله، په موږ باندې د بل مال راټولاوي. نو ما درته ویل چې موږ ټوله زندگی د نفس په خدمت کې ستړی کله. موږ د سهار څخه تر ماښامه پورې د نفس د اوسا کولو، د نفس د مړولو، د نفس د ښایسته کولو او د نفس د پاره آرام کور پیدا کولو بغیر بل نه لرو. لیکن د ټولو څه اولنی دشمن دغه نفس دی، او د ټولو څه دویم دشمن اولاد دی. چې کله اولاد سړی د دینه بغیر لوی کی، کې هر څومره شوتلو وساتي، کې هر څومره په نس باندې موړ کې، کې هر څومره په جامه باندې فټ کې، کې هر څومره وسا زندگی ورکې، لیکن دی به د الله و حضور ته څه وایي؟ زه نه وایم، قرآن وایي ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلنا السبیل. یا الله ما د مشر د پلار خبره منله، ما د اکا خبره منله، ما د مشرور خبره منله. دول کمپیوټر زده که ما زده کوي، دول پلانکی سکول وای ما زده کوي، دول پلانکی تجارت زده که ما زده کوي، لیکن فاضلنا السبیل. یا الله زه د دین لرې کړی یم، ما ته د پلار نه وویل چې دین زده که، زه د دین نه ولده ساتلی یم. اخر باغ بچی څه وایي؟ ربنا آتهم ضعفین من العذاب. یا الله د زما پلار ته دو چنده سزا ورک، ما چې کومه ګناه کړې ده زما د ګناه سزا هم نن په قیامت کې زما پلار ته ورک. ولعنهم لعنا کبیره. یا الله زما پر پلار نن بدترین لعنت راوست. نو ما او تا د اولاد دپاره څه کوو؟ په قیامت کې هغه پر ما او تا د خدای لعنتونه غواړي. ما او تا یې په دې باندې چې په پلانکي مکتب کې مې سبق پووی، په پلانکي اسکول کې مې سبق پووی. ګوره د اولاد سره وسیله دا نه ده چې تا اسکول پووی، تا مکتب پووی، تا پلان پووی. زه منم دا ټول په ووایه، دا زما د زندګۍ ضرورت دی، لیکن اولاد د دې سره سره د دین سره ولد کا، د قرآن سره ولد کا، د دین د احکامو سره ولد کا. که ته هر څومره ښه تعلیم په وکې، نور به څه په وکې؟ د پیسو مشین یې که دا سهار و ماښام تاله دی په زرو پیسې راغورځوي، دی د پیسو مشین، لیکن د دې غریب زندگی به یې څو ورځي؟ د دې 40 کاله 50 کاله 60 کاله 80 کاله زندگی ده. زه دا دی په پیسو کې ګسر نغښتی، لیکن دې غریب ته خو د دې څه وروسته په دې قبر کې په زرو کلونو زندگی ګوري.
ایا د شپېتو کالو د زندګۍ آبادولو دپاره دي د هغو د زرو کلونو زندګي ور برباد که تا د دې اولاد سره احسان وکړي که دې ظلم وکړي دې کم نصیبه ته تا 50 کاله دی په پیسو کې وپیچي دی ستا دپاره ما در ټول د پیسو مشین لیکن دې ته وروسته د قیامت میدان ګوري د هغې یوه ورځ کانه مقداره 50,000 سنه یوه ورځ 50,000 کاله ورباندې تېرېږي هلته به دی څه کوي نو ځکه د اولاد سره وسیله دا ده چې سړی اولاد په دین باندې ولد کړي په قرآن باندې ولد کړي د اسلام په احکامو باندې ولد کړي او پر دیني زندگی باندې اولاد ته روزنه وله ورکړي او که چیرې سړی اولاد د دینه څه ناولده وساتي د خدای په ذات قسم چې د امریکې په هغه غټو یونیورسټۍ کې تعلیم ورباندې وکړي لا دې د اولاد سره ظلم وکړي د ځان سره دې ظلم وکړي په دې خاطر چې د دینه څه دې ناولده وساتي اولاد پیغمبر علیه السلام وایي دا ستاسو دپاره ګل دی و انه لمن ریحان الله دا ګل دی الله تعالی ستاسو په غیږ کې راشین کړی دی او تاسو حیثیت د خاورې دی او په دې خاوره کې الله تعالی ګل راشین کړی دی او بهترین خاوره هغه ده چې په خپل نس کې دا ګل په بهترین شکل وروسي د پلار حیثیت د اولاد دپاره د سایوان دی او بهترین سایوان دا دی چې پر لاندې انسانانو بهترینه سایه جوړه کړي او بهترینه سایه د قرآن روزنه ده د دین سره ولدتیا ده او دینی زندگی ده او د اسلام احکام دي او د اسلام باندې پوهنه دغه د اولاد سره وسیله ده او که چیرې د دې څه بغیر هر څوک سین جوړ کې بیا به د قیامت په میدان کې قرآن دا وایي بیا به نارې کې ولعنهم لعنا کبیره زما پر پلار بدترین لعنت راواستوه ځکه زه زما پلار زما سره ظلم کړی دی زه یې د دینه څه ناولاده ساتلی نو روژه ډال ده الصوم جنه اولنی ډال د نفسو د شیطان څه ده نفس و شیطان انسان ته د روژې په میاشته کې که چیرې سړی د روژې دا ډال د سړي هغې معلم تخریقها چې دا ډال سړي څیرلی نه دا ډال سړي خراب کړی نه په کامله طریقه ډال د سړي سره ورسره وي بیا خو روژه ډال ده بیا سړی د نفس هم ګوري د شیطان د واره سې هم ګوري د نفس د وسوسې سې ګوري د شیطان د دوکې سې ګوري او دویم علماو لیکلي دي چې روژه ډال ده ډال په دې شکل ده چې انسان د دنیا د مصیبتو مشکلاتو څخه ګوري تېره ورځ ما درته ویل چې پر موږ کم مصیبتونه کم مشکلات دي دا ټول زموږ اعمال دي الله په قرآن کې دا وایي ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون عذاب الاکبر چې بنده کله ناروا کوي زه د دنیا عذاب هم لږ پر کښېږدم په مصیبت و مشکل کې راولم دون عذاب الاکبر د قیامت د عذاب څخه مخکې اصلي عذاب خو زه په قیامت کې ورکوم لیکن دنیا کې هم کله کاختي ور باندې راولم کله ناجوړي ور باندې راولم کله پریشانی ور باندې راولم کله په بل مشکل کې اخته کم د څه دپاره لعلهم یرجعون زما امید دی الله وایي چې د دې عمله به دی راوګرځي نو ځکه روژه که ډال ده دا د دنیا د مصیبتو مشکلاتو څخه هم ډال ده ځکه په روژه کې د انسان سره ګناه نه وي او چې په کومه زندګي کې ګناه نه وي هغه زندګي حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمه الله لیکلی دي چې کم چا د روژې په ورځ کې یوه ورځ د ګناه بغیر تېره کړه هغه ورځ دې داسې بولې لکه د محمد رسول الله په ملګرتیا کې چوک تېره شو او چې د کم چا زندگی د محمد رسول الله په ملګرتیا کې تېره شي د هغې یوه ورځ د هغې د جنت دپاره کافي ده د هغې یوه ورځ په ملګرتیا به الله تعالی ودې سړي ته جنت ورکوي نو روژه ډال ده د نفس و شیطان څخه هم ډال ده روژه ډال ده د مصیبتو د مشکلاتو څخه هم ډال ده او روژه ډال ده د دوزخ د عذاب څخه هم ډال ده د مرګ بعد چې د سړي په زندگی کې د دوزخ کم عذاب دی د دوزخ د هغه عذاب سم الله تعالی د انسان حفاظت په روژه باندې کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې په انسان باندې کله مرګ راورسېږي زکندن راورسېږي د انسان سره د دوو خبرو ډیر غټ ارمان پاتې پر حالت د زکندن د هغې سره یو د روژې ډیر ارماني د هغې په زړه کې یو د لمانځه ډیر ارماني ځکه پر حالت د زکندن دته روژه و لمونځ راښکاره کېږي او چې کله روژه و لمونځ راښکاره کېږي د هغې چې کوم اعزاز دی وویني او د خپل ځان غفلت و لاپروایي ور په یاد سي
چې دا څومره معزز عبادتونه دي او ما په څومره غفلت او لاپروايي کې تیرول وای د ډېرې پریشانۍ او د ډېره شرم سه پر دې پزه باندې باره لږ نرمه خوله پیدا سي تاسو مړی نه لیدلی پر حالت د زکدن د هغې پر پزه باندې اکثره خوله راسي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دا خوله ولې راځي دا خوله په دې وجه راځي چې دی هلته د روژې عزت وویني دی هلته د لمانځه قدر وویني او بیا د خپل ځان لاپروايي د خپل ځان ناپوهي او د خپل ځان بېغوري ورپه یاد سي چې ما د لمانځه سره څومره بېغوري کوله او ما د روژې سره څومره بېغوري کوله باره د شرمه سه او د پښیمانۍ سه او د پریشانۍ سه باره خوله ورباندې راسي نو په زکندن کې پر سړي باندې خوله په دغه وجه راسي نو ځکه د سره دا تمنا پیدا سي چې د لمانځه قدر دی ویني وای کاش زه د موره پیدا سوی وای زه پر سجده پرېوتلی وای چې د زکندنه پورې زما سجده وای بس دا د هغو تمنا وي کاش چې زه د موره پیدا سوی وای زما روژه روانه وای نن په قبر او په حالت د زکندن کې زما روژه ماته سوی وای په ورځ کې پر ما باندې په نور روز کې روژه مات نه وای راغلی دا ټول د پیغمبر علیه السلام حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي بیا د تمنا د لمانځه په داسې شکل کوي چې کاش کې آخرنۍ سجده مې په هغه وخت کې وای چې زه زکندن باندې وای کاش روژه مات مې په هغه وخت کې وای چې زه پر حالت د زکندن وای ځکه روژه کې د خپل مرګ دپاره تیاری کول او خپل مرګ و زکندن په یاد ساتل او زه عام طور دا وایم دا ډېرې لرې خبرې نه دي دا ډېرې ښکاره او ډېرې نږدې خبرې دي انسان ته الله تعالی مرګ راولي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې د مرګ څکه به هر څوک کوي دا داسې حقیقت دی چې د دې څه هېڅوک انکار نشي کولی خلکو په دنیا کې د ډېرو ښکاره خبرو څه انکار وکړي لیکن د مرګ د راتلو څه در اوسه چا انکار نه دی کړی او خلکو په دنیا کې ډېرې ښکاره خبرو کې اختلاف وکړي لیکن د مرګ د نامعلوموالي سره نن چې خلک وګایي څوک په ستورو کې ګایي څوک په سپوږمۍ کې ګایي ساینسدانان د لمر او د سپوږمۍ د بارانو حالات بیانوي که ورته د دې سړي مرګ کله دی بیا د ساینس پیل دی نو دوی خبرې په دنیا کې ډېرې اتفاقي دي یوه خبره دا ده چې مرګ خامخا راځي دویمه اتفاقي خبره دا ده چې د مرګ وخت نه دی معلوم چې کله راځي نو ځکه که پر سړي باندې په حالت د غفلت کې راسي بیا خو ډېره ستړیا ده ځکه د روژې مبارکه میاشته د دې دپاره ده چې سړی لږ د خپل مرګ تصور او فکر وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپلو یارانو د خپلو صحابو سره ناست دی سلام یې په وګرځاوی باره یو صحابي ته وایي ورته سړی د مرګ په باره کې دې څه ګمان دی چې مرګ به کله راسي هغې باره ورته د الله رسوله چې کله شپه راسي نو سهار مې دا عقیده وي دا مې نه د یقین چې سهار راځي زه به ژوندی یم او چې کله ورځ را باندې شروع سي دا مې نه د یقین چې لمر لویږي زه به ژوندی یم بس دغه مې ګمان دی پیغمبر علیه السلام ورته وایي سړی تا خو ډېره اوږده نیولې ده د دویم صحابي ته وایي ستا څه ګمان دی هغه ورته وایي د الله رسوله اوس موږ د 4 رکعاته لمانځه سلام په وګرځاوی دا مې عقیده ده چې دغه 4 رکعاته نیت چې وتړم دا مې یقین نه وي چې زه به ژوندی یم زه به سلام په ګرځوم پیغمبر علیه السلام پر هغې باندې هم تبسم وکړې خندا یې وکړله ویل تا خو هم ډېره اوږده نیولې ده باره یې ورته ویل چې زه به خپل حال درته وایم او زما دې د خدای په عزت او په جلال قسم چې کله په لمانځه کې پر یو طرف سلام په وګرځوم دا مې عقیده نه ده چې پر بل طرف سلام په ګرځوم زه به ژوندی یم دا څوک وایي دا هغه څوک وایي چې د هغې متعلق زموږ دا عقیده ده چې بعد از خدا بزرگ تویی در خدای را لاندې بزرگ هستی دغه ده دا هغه څوک وایي چې د ټولو انبیاو سردار دی د ټولو انسانیت سردار دی او د ټولو اولیاو سردار دی د هغې په ځان په باره کې دا ګمان دی چې پر یو طرف سلام وګرځوم دا مې نه دی یقین زما او ستا به څه حیثیت دی زما او ستا په ژوند کې څه کمال دی زما او ستا په مرګ کې څه نقصان دی په ما او تا کومه کږه کېږي په ما او تا کومه ابادېږي ځکه مرګ بې باوره شی دی او مرګ تیاري غواړي او د تیارۍ دپاره دغه بهترینې ورځې دي نادان سړی به دا وي چې دا ورځې به په غفلت کې تېروي امام مالک رحمه الله 19 کاله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر مسند باندې درس وکړي 19 کاله مسلسل
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسند امام مالک رحمه الله پر هغې باندې درس کاوه. یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې ویني. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه په خوب کې پوښتنه کوي، ورته د الله رسوله زما مرګ به کله راځي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې د 5 ګوتې داسې ورته وایي. امام مالک رحمه الله ډېر په شک چې د دې معنا دا چې 5 ورځې بعد به راځي، د دې معنا دا چې 5 هفتې بعد به راځي، 5 میاشتې، 5 کاله بعد، دا څنګه خوب دی؟ دی وخت کې مشهور د خوبونو بهترین ترجمان تابعی د ابن سیرین رحمه الله ژوندی دی چې هغې د خوبونو بهترین معبر باره ژر هغه ته رالی. پیغمبر علیه صلات وسلام ته په خوب کې ویل چې زما مرګ به کله راځي؟ پیغمبر علیه السلام دا 5 ګوتې راته ونیوې. د دې په مطلب نه پوهېږم. هغه ورته پیغمبر علیه صلات وسلام د 5 ګوتو کې یو آیات د قرآن ته اشاره وکړه چې هغې ته صاحب د جلالین مفاتح الغیب ویلی دي. د غیبو کلی د دې معلومات د الله څخه بغیر د بل چا سره نشته. ان الله عنده علم الساعه، اولنی قیامت دی، په قیامت صرف الله خبر دی. وینزل الغیث، په باران باندې صرف الله خبر دی. که ته ما ته وایې چې اوس کوئی خلک وایي هواشناسان یې بیانوي چې په فلانکۍ ورځ باران کېږي او هغوی هم وسي، ته وایې چې صرف الله په خبر دی. زه هم هغوی کم نصیبه خو په دې باندې اګاه دی چې باران کېږي، زه منم چې دی په اګاه دی، لیکن په دې کې هغوی ته دا ور معلومېږي چې په باران کې څو څاڅکي دي. د دې څاڅکو علم هم د الله سره دی. هغې ته دا ور معلومېږي چې څومره مقدار اوبه د اسمانه سره تویېږي، د دې علم هم د الله سره شته. هغې ته دا ور معلومېږي چې دا پر کومه مځکه نقصان کوي، پر کومه مځکه ګټه کوي، د هغې علم هم د الله سره شته. هغې ته دا ور معلومېږي چې دا پلانکی څاڅکی د مځکې پر کومه حصه لګېږي، د هغې علم هم د الله سره شته. په هغې ته دا ور معلومېږي چې په دې باران کې څو څاڅکي غټ دي، څو کوچني دي. زما دې په الله قسم که د الله د علم څخه دا یوه لا پوښېده ده. نو ان الله وینزل الغیث، د الله سره چې د باران علم ورسره دی، په کامله طریقه ورسره دی. دی غریب خو څو د هوا او د آلاتو په خاطر صرف اټکل بیانوي چې یاره نن د باران اټکل دی. ویعلم ما فی الارحام، د مور په نس کې د بچي علم صرف د الله سره دی. که ته ما ته وایې چې اوس خو په آلاتو معلوموي چې هلک دی که نجلۍ ده، دا اوس په ټیویانو کې ګوري، زه هم دا به څوک معلوموي چې نیکبخته دی که بدبخته دی. الله ته خو دا ور معلومه ده چې نیکبخته دی که بدبخته دی. ده ته دا ور معلومه ده، دی په ټي وي دا معلومولی شي نیکبخته دی. الله ته دا ور معلومه ده چې د مځکې پر مخ به دا بچی څو زندګي لري. الله ته دا ور معلومه ده چې څو سایې به کاږي. الله ته دا ور معلومه ده چې څو قدمونه به اخلي. الله ته دا ور معلومه ده چې د مځکې پر مخ به څو ګولې د رزق پرتې او پر کومه مځکه به مري، په چیش کې به مري، په کومه مځکه کې به پټېږي. نو دی غریب ته دا ور معلومه ده چې د په ټي وي خالي دا معلومه که چې دا نر دی که ښځه. نو ځکه ویعلم ما فی الارحام، د مور په نس کې بچی د دې علم صرف د الله سره دی. او ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، سبا به زه څه کوم، د دې علم صرف د الله سره دی. او ما تدری نفس بأي ارض تموت، پر کومه مځکه به ماله مرګ راځي، د دې علم صرف د الله سره دی. نو امام مالک رحمه الله چې 5 ګوتې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ورته ښورولې وې، نو ابن سیرین ورته په دې کې دا معنا چې د قیامت علم په دې صرف الله خبر دی، د باران علم په دې صرف الله خبر دی، د مور په نس کې بچی د دې علم صرف د الله سره دی، د سبا ورځې علم صرف د الله سره دی چې څه کېږي، او د انسان د خپل مرګ علم صرف د الله سره دی چې زه به کله مرم. او امام مالک رحمه الله ته وایي تا خو د مرګ پوښتنه کړې وه، ځکه د مرګ دپاره تیاری کول، د زکندن د پریشانیو پښیمانۍ څخه ځان کتل. خلکو که عزرایل علیه السلام راسي، عزرایل علیه السلام بیا سړي ته موقع نور کوي. په دې باره کې لږ سنجیده سئ. زه یو خبره درته کوم، دا خبره داسې بې سنجیدګۍ مه اخلئ چې مولوي صاحب نصیحت کاوه موږ غوږ پر ونیوئ، مولوي صاحب هم څه وویله، یو یې ښه نصیحت یې وکړي، بل وایي دا یې وویله، بل چې د باندې ووځي ورته کومه خبره یې وکړي وایم نه یې په یاد. داسې نه ده، دا خبره لږ سنجیده واخلئ. د مرګ بغیر د تیاری که سړی مرګ ته ورسي، حضرت ابوبکر وایي من دخل القبر بلا زاد، که بغیر د توشې او د توبې د قبر ته ورشوس وي، فکأنما رکب البحر بلا سفینة، لکه سړی چې په یو بې پایانه سمندر کې بې کښتۍ غوټس.
او خلکو دا قبر د اوبو سمندر نه دی، زما د الله په ذات قسم دا د الله د عذابو سمندر دی. هلته داسې حالات راځي ما لا عین رأت چې سترګو به نه یې لیدلي، ولا اذن سمعت غوږو به نه یې اورېدلي، ولا خطر علی قلب امرئ د انسان په دماغ کې به نه یې راغلي چې الله زه د کومو حالاتو سره مخامخ یم. په دې باره کې سنجیده سئ. د مرګ خبره، د مرګ تیاری، د مرګ دپاره توشه برابرول دا د ننه څه سبا ته مه اړوئ. که عزراییل علیه السلام را روان سو، زما او ستاسو بیا پوښتنه نه کوي. فلا یستطیعون توصیة، په الله قسم که بیا د وصیت موقع لا درکوي. ولا الی اهلهم یرجعون، که په دا مانده کې روان په الله قسم که د کور موقع لا درکوي چې در کوره پورې ولاړ سي. بس ختمه سو. یوه هستي په دې کائناتو کې ولا چې د هغې څه عزراییل اجازه وغوښته، د هغې څه مخکې د آدم علیه السلام څه تر دې اوسه پورې بیا د چا څه نه وغوښتله، د اوسه څه ونیسي تر قیامته پورې نه د چا څه غواړي. غالبا د ربیع الاول میاشته ولا او د ربیع الاول 12مه ورځ وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله حجره کې حضرت جبرائیل علیه السلام کرار کرار قدمونه رااخلي، په ډېر رعب او په ډېر خوف کې بدن یې بلګېږي. پیغمبر علیه السلام ته راننوځي. پیغمبر علیه السلام ورته وایي جبرائیل څنګه راغلی؟ ورته یې د الله رسول ملک الموت دروازې ته درته ولاړ دی، اجازه غواړي. ورته وایي ملک الموت ته در ننه پورې چا د اجازې خبره نه ده کړې، نه هغې ته در اوسه پورې د الله د طرفه دا ترتیب ورکول سوی دی چې ورسه د چا څه اجازه وغواړه. ملک الموت معنا عزراییل علیه السلام. والعزراییل ستا دروازه ته ولاړ دی، اجازه غواړي. که اجازه ورکوې راننوتی سي، که اجازه نه ورکوې ورته اسمانو ته ځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته جبرائیل ملک الموت څه دپاره اجازه غواړي؟ ورته ستا د روح د قبضېدو دپاره اجازه غواړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته راس چې کله راغلی حضرت عزراییل علیه الصلاة والسلام هم ډېر په خوب په وهم کې دی. ورته یې د الله رسوله چې په کومه وخته څه زما پر ذمه د مرګ ډیپټي راکول سوې ده چې د انسانانو روح قبض کوم، د آدم علیه السلام څه ونیسئ در دې اوسه پورې په زرو کلونه پرس بېشماره انسانان مې در دنیا څخه رخصت کړلو، در ننه پورې نه د چا راته ویل سوي دي د اجازې، نه و چاته درېدلی یم دپاره د اجازې. ورته یې د الله رسوله واحده هستي ته چې الله د عرشه څه ستا سپارش راته وکړي، ورسه که چیرې زما طرف ته راتلی روح یې قبض که را رخصت یې که، او که نه راتلی برته ځینې راس. نو حضرت عزراییل علیه الصلاة والسلام په دې شکل راغلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې کله دا وویل، پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ساعت کې په سوچ کې د سترګو په اشاره باندې د جبرائیل معلومات وغوښتی، ځکه جبرائیل د هغې هغه وزیر او معاون و. پیغمبر 2 وزیران معاونین په دنیا کې درلودو، ابوبکر او عمر، او 2 وزیران په اسمانو کې درلودل، جبرائیل او اسرافیل. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته په سترګو اشاره وکړه، ورته جبرائیل عزراییل ته څه مشوره، څه ووایه، څه جواب ورکړه؟ هغه ورته وایي حضرت جبرائیل علیه السلام ته د الله رسوله الله تعالی ستا د ملاقات په شوق دی، الله تعالی ستا د ملاقات انتظار کوي. ورته ستا د روح دپاره د اسمان ټولې دروازې خلاص او ټوله تیارې ده او ملایکې په استقبال او فوجونه در فوجونه ولاړې دي. نو په اسمانو کې ستا د روح د راتللو مکمل انتظار دی او مکمل استقبال دی او ټول نظام برابر دی، او الله تعالی په دې شوق او انتظار دی چې ستا روح به څنګه را رسېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت عزراییل ته ویل نو زه که اجازه ورکم، ولته ورسه یو غږ د مخه ولاړ سه. عزراییل ولاړ دی، جبرائیل ته یو ځل د الله د عرش ته ورسېږه چې زما څه وروسته به زما د امت سره څه کېږي. حضرت عزراییل علیه الصلاة والسلام پر هغه ځای انتظار کوي. حضرت جبرائیل د سترګو په رپ کې د الله عرش ته پورته سو. چې عرش ته پورته سو ورته الله ته وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغام راکوي چې زما د مرګ بعد که زه د دنیا څخه رخصت سم، زما امت به چا تور پاتېږي، زما د امت سره به څه کېږي. الله تعالی حضرت جبرائیل ته پر عرش باندې پیغام په لاس ورکوي
ورته یې ورسه پیغمبر ته ووایه ورته الله نترک امتک بعدک ستا امت ستا څه وروسته زما د نظر رحمت څه نه لویږي ستا امت زه بې اسرې نه پرېږدم ستا امت زه د چا په لاس نه تباه کوم ستا امت زه هلاکوم نه ستا څه وروسته هم ستا امت دغسې دی د هغې څه وروسته چې کله دا پیغام راورسېدی جبرائیل پیغمبر علیه صلات وسلام پر دې سترګو لاس ونیو الان قرة عیني اوس مې سترګې لږ خونه کې شوې اوس مې زړه لږ ارام سو زړه مې سکون وکړی چې زما د مرګه بعد زما امت دغسې نه پاتېږي د هغې څه وروسته بیا حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام عزرائیل علیه السلام ته اجازه ورکړي زه دې خلکو ته وایم مسله په دغه ورځ باندې حل سوه که په دغه ورځ قربان در محمد رسول الله که په دغه ورځ باندې مسله نه وای حل د هغې هغه غوښتنه نه وای د هغې هغه د سترګو اوښکې نه وای د هغې د الله سره رابطه کول نه وای چې زما د امت سره به زما څه وروسته هېڅ نه کېږي زما د خدای په ذات قسم وای که نن بني اسرائیل هغې د بیزوګیانو په شکل بدلېدلی زما او ستا قومونو به د دې څه مخکې بیزوګیان سوي وای په هغې قومونو کې چې کومه ګناه وه د هغې څه لس چنده زما او ستا په دې قوم کې شته په هغې کې چې کومه زنا وه اوس په دې امتونو کې زنا د هغو ډېره ده په هغې کې چې کوم خیانت و دوکه وه اوس په دې قومونو کې د هغو ډېره ده په هغو کې چې کومه بې حیایي وه اوس په دې انسانانو کې د هغو ډېره ده چې د کومو ګناهو په خاطر د هغو رنګونه په بیزوګیانو بدلېدل یا په خنزیرانو بدلېدل هغې ګناوې اوس په دې امتونو کې د هغو ډېرې دي لیکن د هغې باوجود الله تعالی د دې رنګ و شکل نه بدلوي د هغې وجه دا وه چې هغې په دغه ورځ باندې مسله حل کله چې کله مسله حل سوه اوس به تر قیامته پورې الله تعالی د دې امت رنګ نه بدلوي نو د روژې مبارکه میاشته ده د توبې میاشته ده د روژې د میاشتې په جمعه کې د مازدیګرنۍ اخرنۍ ګړی دی په دې زړه کې خدای ته پښیمانه سئ چې خدایه بس څه راسه سوي و بیا یې نه کوم چې صرف په دې زړه کې دې دا پښیماني پیدا کړه الله تعالی دې د ټولو ګناهو مغفرت وکړي الله تعالی دې زموږ او ستاسو د ګناهونو مغفرت وکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا حول ولا قوة یا الله زموږ مغفرت وکړه خدای د جمعې اخرنۍ ګړی دی خدای د جهنم څخه د ازادۍ ولولي دي خدای زموږ زندگی د جهنم څخه آزاد کړه خدای زموږ د بچانو زندگی د جهنم څخه آزاد کړه خدای زموږ د کورونو زندگی د جهنم څخه آزاد کړه خدای موږ په خپل ګناه اقرار کوو خدای موږ مجرمین خدای موږ په خپل خطا اقرار کوو خدای موږ خطاکار یو لیکن یا الله ته غفور الرحیم ته بخښونکی خدای ستا د نبی په قول موږ ته ثابته ده چې دا د مغفرت ګړی دی دا د بخښنې ګړی دی خدای موږ پر خپل ګناه پښیمانه یو خدای زموږ څه په ناپوهي کې سوی ده خدای زموږ څه په ناداني کې سوی ده خدای زموږ څه په لاوبالي او بېغوري کې سوی ده خدای بیا ګناه نه کوو ستا سره مو وعده ده خدای موږ په خپله ګناه پښیمانه یو خدای ته زموږ مغفرت وکړه خدای د روژې په میاشته کې زموږ زندگی د ګناهونو څخه محفوظه کا خدای زموږ د ګناهونو څخه حفاظت وکړه خدای د روژې مبارک میاشته د مبارک ساعتونه دي مبارک ګړي دي خدای ټولو بیمارانو ته شفای کامله ورکا خدای ټولو مشکلات والا مشکلات ځینې ختم کا خدای د ټولو ضرورتمندو ضرورتونه ورپوره کا خدای د ټولو قرضدارانو قرضونه ادا کا خدای د ټولو غریبانو مرسته وکړه خدای د مسکینانو مرسته وکړه خدای د هغې رزق د اسمان او سور له راواستوه خدای د روژې مبارکې ورځې د رحم ورځې د رزق د زیاتېدو ورځې دي خدای پر دې سیمه باندې د رزق فراواني او پراخي راوله خدای د مجاهدینو جهاد قبول کا
خدای د مبلغینو تبلیغونه قبول کا، خدای د علماو محنتونه قبول کا، خدای د صوفیای کرامو مجاهدی قبول کا، خدای په قبر کې چې څومره مردگان پراته دي زموږ مور و پلار و قریبان دي، خدای ته قبرونو ور جنتونه کا، خدای په قبرو کې د جنت نعمتونه ورکا، خدای په قبرو کې د سکون او د آرام زندگی ورکا، خدای خاتمه می پر ایمان کا، خدای زندگی می پر ایمان کا، خدای ژوند د ایمان را فنصیب کا، خدای آخر خاتمه می پر دې قول کا چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.